د تهجد د منځه څلور طریقې دي. اولنۍ طریقه خو دا ده چې کله انسان د شپې په آخري حصه کې راپاڅېږي، 8 رکعته د نفل وکړي او بیا د په آخره کې پسې 3 رکعته وتر وکړي. دا وتر دی په دې نفلو پسې وروسته وکړي، نو دا به ټول 11 رکعته شي. نو دا به د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موافقت هم راشي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رسول الله صلی الله علیه وسلم با په رمضان کې او په غیر رمضان کې په 11 رکعاتو باندې سیواوالی نه کاوه. 8 رکعاته به نفل کول رسول الله صلی الله علیه وسلم او 3 رکعاته به پسې بیا وتر کول. نه یو دا طریقه ده. دویم چې کله انسان دویمه طریقه دا ده چې کله انسان ماخوستن ویده کېږي نو په اوداسه دې سملي او ذکر هم دې وکړي او په دې نیت دې وده شي چې زه به د شپې راپاڅېږم او انشاءالله قیام اللیل د تهجد لمونځ به کوم. نو که چېرته دا سړی د سهاره پورې وده پاتې شو او راویښ نه شو او د ده نه قیام اللیل پاتې شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتب له ما نوا، د چې په کم نیت باندې وده شو هغه اجر د ده لپاره د ده په عملنامه کې ولیکلی شو. یعنې ده ته د تهجدو اجر میلاو شو، ځکه دا په نیت د تهجدو باندې وده و، په اوداسه باندې وده و او د الله ذکر یې کلی و چې وده و. درېیمه طریقه دا ده چې کله یو انسان داسې بعضې ورځ راشي چې انسان ډېر ستړی ستومانه یا بیماري او دا وایي چې یاره زه نشم راپاڅېدلی د شپې نن کیدای شي راپانڅېږم، نو دا دې داسې کار وکړي د ماخوستن د لمانځه نه وروستو دغه 8 رکعته وکړي دغه نفل. په دې به هم الله پاک درته دغه قیام اللیل اجر میلاو کړي او الله به یې ورله ورکړي. څلورمه طریقه دا ده چې کله یو انسان هغه په نیت د تهجد باندې وده شي او د الله ذکر هم وکړي او په اوداسه باندې وده شو، په نیت د تهجد باندې وده شو، خو د شپې الله پاک دا را بیدار نه کو، راویښ نه شو، سهار راپاڅېدو بس سهار مونځ یې وکړو، نو بیا دې دا سړی داسې وکړي لږ انتظار دې وکړي د نور د راختو نه واله تر د زوال د ټیمه پورې، یعنې د کله چې نور راوخیږي د هغې نه د ماسپښین د ټیمه پورې په دغه ټیم کې دې دا د 8 رکعته چې د ده نه د شپې پاتې شوي دي دا دې وکړي، الله پاک به له ده ته هغه اجر ورکړي کوم چې ده د شپې تهجد کول او قیام اللیل یې کاوه. دا هم په حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من نام عن حفظه من اللیل او عن شیء منه، څوک چې د شپې د خپلې برخې د قرآن د تلاوت نه وده شو، یعنی د شپې یو برخه تلاوت کوي د قرآن، یو حزب تلاوت کوي، او عن شیء منه یا د دې قرآن نه علاوه دا نور څه عبادت اذکار کوي، عبادت کوي، تهجد کوي، نفل کوي، دا د هغې نه وده پاتې شو او سار را پاڅېدو د نور د راختو نه وروستو د ماسپښینه پورې دا وکړه، نو نبی علیه السلام وایي ده ته به هغومره اجر میلاو شي څومره چې ده ته د شپې میلاوېدو د قیام اللیل او دارنګې د قرآن. دا څلور طریقې شولې د تهجدو د کولو او دا څلور واړه دا اسانې طریقې